اته ډوله کسان دي چې الله پاک ورسره مینه کوي. ته غواړې دغو کسانو په ډله کې اوسې؟ غواړې هغه څوک اوسې چې د دې ټولو کائناتو خالق در سره مینه وکړي؟ چې چا سره الله پاک مینه کوي ژوند به هم خوشحالي، ښه ژوند به هم لري، له ستونزو به هم بچي، ښایسته ارامه خوشحاله زړه به هم لري او آخرت کې به هم جنت ځای. غواړې دغه کسانو کې راشي؟ دا صفتونه خپل کړه. لومړی، ان الله يحب المحسنين. الله پاک نیکان، نیک انسانان چې ښې خبرې کوي، ښه کارونه کوي، خلکو سره مرسته کوي، ټول فکر نیت دی چې الله پاک راضي کی، نیکو کاره پرهیز، ښه خلک، ټوله کې ښه خلک موږ تاسو شاته وایو هغه کسان چې ټول نیت د ښه، چا سره بد نه کوي، ښه کارونه کوي، ښه خبره کوي، چټیات نه وایي، کنځا نه کوي، دغه نیکو کاره انسانان دي. ان الله يحب التوابين. دویم هغه کسان چې توبه ډیره کوي، ګناه ترې کېږي، په دې نیت توبه کوي چې بیا ګناه نه کوم، بیا ترې ګناه وشي بیا توبه وباسي، دوامداره توبې کوي. که ګناه ترې کېږي خو په دې نیت باندې ګناه نه کوي چې زه توبه وباسم، نه، توبه کوي، ګناه ترې وشو بیا توبه کوي په دې نیت چې یا الله دا ځل رانه ګناه وشو بیا یې نه کومه. ويحب المتطهرين. یعنی الله پاک هغه انسانان چې پاکي خوښوي، دوی ځان پاک ساتي، خپل فکر، خپل ژبه، هر څه پاک ساتي، پاک انسانان، پاک خوراک پاک کوي، حلال خوراک کوي، له ټول شي نه په پام کې نیسي. ورپسې فإن الله يحب المتقين. الله پاک پرهیزګار انسانان، هر هغه کار نه کوي چې الله په ناراضه کیږي، چې هر غلط کار کوي په دې فکر چې الله رانه خفه نشي، چې هر کار کوي په دې فکر چې الله پاک راضي کما. دغه متقیان دي، پرهیزګاران. والله يحب الصابرين. الله پاک صبر کوونکي خوښوي. بل صفت صابران دي، صبر کوونکي، هغوی چې د غم په وخت کې صبر کوي، هغوی چې کوم مصیبت پې راځي وایي چې دا د الله له طرفه دی، هغوی چې په سختۍ په تکلیف اخته کېږي صبر کوي چې الله پاک به حتما د دې تر شا ماته خیر څه لري، خیر به وي پکې، اولاد یې له لاسه ورکو، فامیل غړی یې له لاسه ورکو، صبر کوي، وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. د هر څه د الله پاک له طرفه و، هر هغه مشکل او سختۍ باندې صبر کوي او نتیجې ته په تمه چې الله به څه بدله ورکوي، بدله یې جنت دی. شپږمې، ان الله يحب المتوکلین. الله پاک توکل کوونکي، هغوی چې کله یو کار کوي اسباب ورته برابروي، په الله پاک باندې توکل کوي، دغسې انسانان الله پاک خوښوي. اووم، ان الله يحب المقسطین. الله پاک هغه کسان خوښوي چې هغوی عدل کوي، انصاف کوي، هر څه کې د عدل او انصاف تله له ذهن نه وباسي، هر کار کې که د چا په منځ کې فیصله کوي په عدالت باندې ولاړه فیصله کوي، په حق باندې فیصله کوي، هر کار چې کوي د حق دپاره کوي، همیشه دوی انصاف په پام کې نیسي، له چا سره زیاتی نه کوي، همیشه عدالت په پام کې نیسي، دا مقسطین دي. او اتمې بیا، ان الله يحب الذين. الله پاک هغه کسانو سره مینه کوي چې یقاتلون فی سبیله صفا، دوی د الله په لار کې داسې جګړه کوي کأنهم بنیان مرصوص، چې دوی یو کلک جوړښت دي، داسې چې له یو بل نه جدا کېږي، یو کلک جوړښت دي چې د جګړې په صف کې دوی ولاړې، حق جګړه، د الله لپاره جګړه، هغې کې ولاړې، که دی مثلا د قتالي، دی که دعوتي، که هر ډګر کې د یو صف په شان ودرېږي چې دوی هیڅ کله له یو بل نه جدا کېږي، هر څومره فشار چې پرې راشي دوی توتو پره کېږي نه، بلکې د یوه موټي په شان دوی د دښمن په مقابل کې ولاړي. دا هغه کسان دي چې الله پاک ورسره مینه کوي. نو دغه صفتونه خپل کړه، الله پاک به له تا سره مینه کوي، ته به بختور شي، ته به ښایسته ژوند ولري، ته به جنتي شي. سلام علیکم.